د قرآن مجید د عظمت په حواله سره خبرو شروع کړې و او ما ویلو چې مخکې جمعو کې به ان شاء الله العزیز دغه مضمون د سو جمعو پورې بیانوم ان شاء الله. محترم قرآن مجید د الله رب ذوالجلال اخرنی کتاب دی. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اخرنی نبی دی. اسلام اخرنی شریعت او اخرنی دین دی. قرآن مجید نرست بل کتاب دنیا ته ناراضي. رسول الله صلی الله علیه وسلم نرست دنیا ته بل نوې نبی ناراضي او اسلام د دین نرست دنیا ته بل دین ناراضي. قرآن مجید د الله رب ذوالجلال اخرنی دستور دی چې د الله انسانانو ته را لېږلی دی. قرآن مجید الله رب ذوالجلال مونږ او تاسو ته ژوند تیرولو دستور را لېږلی دی. دا د الله رب ذوالجلال هغه اخرنی پیغام دی چې مونږ او تاسو ته را لېږلی دی. دغه قرآن مجید زمونږ او د تاسو میلمه دی. مونږ د هغې میزبانان یو. دی په زباني حال مونږ ته دا وایي ما راواخلئ، زما سره خپل تعلق مضبوط کړئ، ما د خپل سینې سره ولګوئ، ما د خپل انفرادي او اجتماعي ژوند دستور وګرځوئ، ما د خپل انفرادي او اجتماعي ژوند حاکم وګرځوئ، ما د خپل انفرادي او اجتماعي ژوند رهنما وګرځوئ. بیا دنیا کې هم زه تاسو ته خوشحالۍ ضمانت درکوم، بیا دنیا کې هم زه تاسو ته د سربلندۍ والا ژوند ضمانت درکوم، بیا دنیا کې هم زه تاسو ته د حاکمیت، دنیا کې هم د عزت ژوند، دنیا کې هم د خوشحالو او د چین او د سکون د ژوند ضمانت درکوم. او د مرګ نه وروسته د قبر او د برزخ خوشحالیانې، د قبر او د برزخ او د آخرت کامیابیانې، د قبر او د آخرت د عذابونو نه د نجات ضمانت، دا ټول زه تاسو ته درکوم. هغه بیا د تاسو منتظر دي. خو محترمو په زباني حال راته قرآن دام وایي که زم روانه غستم، زما سره خپل تعلق جوړ نه کو، زم دلته خپل نه کړم، ما سره دلته رشته او تعلق پیدا نه کو، دلته زما میلمستوب نه کو، بیا دنیا کې د تاسو د پاره د ذلت ژوند دی، بیا دنیا کې د تاسو ژوند د مصیبتونو سره دی، بیا دنیا کې تاسو ژوند د غلامۍ دی، بیا دنیا کې تاسو ژوند د محکومیت دی. او د قبر او د برزخ مصیبتونه، د قبر او د برزخ تکالیف او د قبر او د آخرت ناکامیانې به تاسو انتظار کوي. الله دې مو وساتي. دیو جن رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما، الله دې کتاب په ذریعہ سره ډیر قومونو ته عزت ورکړي، ډیر قومونو ته سربلندي ورکړي، ډیر قومونو حاکمان ګرځي. ويذو به آخرین، او دې کتاب په ذریعہ سره الله ډیر قومونو ذلیل کوي، پستۍ ته رسي، مشکلاتو کې پریوزي، د غلامۍ والا ژوند او زندګۍ سره مخامخ کیږي، د ذلت هغه انتها ته ورسیږي چې یو کمزور قوم را پاسي په وی ظلم کوي، دی خپل تپوس هم نشي کولای چې مونږ باندې ولې ظلم کیږي. چا چې راواغستو د قرآن د خپل رهنما وګرځو، د ژوند دستور وګرځو، هغه کامیاب شو، هغوی ته بلندیانې میلاو شو، هغوی ته خوشحالۍ او کامیابیانې میلاو شو. چا چې روان غستو تعلق یې جوړ نه کو، وی ذلیل او رسوا شو. صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین هغه قوم هغوی د الله کتاب راواغستو، د یې عملي کو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند یې راواغستو، دی په خپل انفرادي ژوند کې هم نافذ کو او دی په خپل اجتماعي ژوند کې هم نافذ کو. د هغوی په عدالت کې هم بیا دغه په قرآن او سنت فیصلې وي، د هغوی ژوند او زندګي هم په قرآن سنت باندې تېرېدو. دې وجې نه هغه صحابه الله ورته فضاګانې مسخر کړلې، الله ورته درندګان مسخر کړله، د رب سمندرونه ورته مسخر شولو، د رب ځمکه بیا د هغوی ته مسخر شوله،
بیا د رب فضاګانې او هواګانې ورته مسخر شولې، بیا په مشرق مغرب شمال جنوب کې د صحابه کرامو د فتح جنډې اوچتې شولې، بیا پر دنیا باندې هغوی حکمرانان شو، دنیا محترم د هغوی محکوم وګرځېد. یو صحابي فرمایي زمونږ جهادي دسته روانه ده، مجاهدین روان دي، د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ زمانه ده، ځنګل کې ور باندې شپه راغله، هلته دیو خیمه ووهله د شپې انتظام کوي، خو ځنګل دی یره د دلته خو درندګان دي، زمري دي، هغه ماتی خلک. یو صحابي ودرېږي اعلان کوي او د ځنګل زمرو او درندګانو تاسو ته دې پته وي نن د رسول الله صلی الله علیه وسلم د غلامانو دغلته شپه ده، نن د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مجاهدینو دغلته پړاو اچولی دی، دغلته قیام اختیار کړی دی، خبردار چاته تکلیف ورونه رسوي، خبردار کوم صحابي په تکلیف باندې نه کوي. هغه صحابي وایي ویل مونږ د شپې د آرام اراده وکړله، څلور طرف ته چې ګورو زمري راغله، درندګان راغله، زمونږ څلور طرفونو تر پهرې دپاره ودرېدل، مونږ د خوب اراده وکړله، هغوی د څوکۍ دپاره ودرېدل، هغوی د حفاظت دپاره ودرېدل. دی وایي کله چې سحر شو مونږ خپل طرف ته کوچ اراده وکړله، مونږ خپل طرف ته روان شو، د ځنګل زمري او درندګان په خپل طرف روان شو. دغه صحابه مشرق مغرب په سمندر د پاسه ورغلل، سمندر لارې ورکړې. د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ زمانه ده، یمن فتح شو، هلته د امیر المؤمنین خط راغی، ورته وایي په دا سمندر اخوا ور واوړئ، د نورو خلکو ته هم د اسلام والا د دعوت ور ورسوئ. هلته هغه قوم والا ته پته لګېدلې وه چې اډر راغلی دی، حکم راغلی دی، او د مجاهدینو دغه لښکر د دیو نه هغه فارغ شو، اوس دې طرف ته راتلونکی دی. هغوی چې څومره کښتۍ وې دی وسوځولې، په سمندر د پورې وتو چې څومره ذریعې وې هغې ختمې کړې څو ورځې مخکې. کله چې هغه ورځ د پورې وتو راغله، دوی خپلو کې مشوره کوي، سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی کمانډر ان چیف دی، صحابو نه تپوس کوي، سلمان فارسی رضی الله تعالی ناست دی، ورته یو طرف ته د امیر المؤمنین خط راغلی دی، چټۍ راغلی دی، حکم راغلی دی، بل طرف ته هغوی کښتۍ سوځولې د پورې وتو څه لاره نشته دی، څه وکړو؟ د امیر المؤمنین حکم هم نشو غورځولی او د تلو څه لاره هم نشته دی، مشوره څه ده، څه کول پکار دي؟ سلمان فارسی رضی الله تعالی پاسېدو، ورته وایي همدا سمندر و که نه، موسی علیه السلام ته لاره ورکړې وه، فرعونیان یې غرق کړي وو، نو د موسی رب خونه هم شته دی، همدا اور ابراهیم علیه السلام ته ګلي ګلزار ګرځېدلی و، حکم ذات چې ورته خطاب کړی و یا نار کونی برد و سلام علی ابراهیم، هغه رب اوس هم شته دی. آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگے کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. خو هغه ایمان غواړي، هغه یقین غواړي، ما ورته نشو ورتلی. ورته وایي څه کوو؟ دی ورته وایي ته مخکې شه مونږ درپسې یو. هغوی خپل اسونه اوښان ور واچول په سمندر د پاسه. سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی کمانډر ان چیف مخکې دی، دغه ملګري ورپسې دي، دیو په سمندر پوری واتا هغه قوم راغلی دی، نن ورځ تماشه کوي چې دیو څه کوي. کله چې هغوی وکاته ویلي ده یاره دا خو داسې قوم دی چې سمندر هم د دیو لاره ونه نیوه، دیو اسونه په هغه سمندر د پاسه واوړېدل، دیو سمندر پار کو، په سمندر باندې پورې غاړه لاړه، او روایاتو کې راځي د اسونو خپې لمدې شوي هم دی سره. وایي چې وکاته ویل یاره سمندر هم ورته رکاوټ نه شو، د هغه ځای نه جنډې اوچتې کړې، ویل تاسو سره مونږ جنګ نه کوو، بس مونږ ټیکس او جزیه بنو. اصول به دا و کله چې اسلامي حکومت قایم شي، بیا په دې اسلامي حکومت باندې فرض دی دا چې یو ځل خواته کافر ملک چې کوم دی دې ته دعوت د اسلام ورکړي، اسلام ته راوبلي. که دیو هغه قبول نه کړي نو بیا دیو ته وایي چې تاسو ټیکس او جزیه قبوله کړئ، زموږ ماتحت اوسېږئ. دې ته هم که تیار نه شي، درېیم نمبر د هغوی سره بیا جنګ کول دي، په هغوی حمله کول دي. اوس خو مسلمانان مظلومه دي، دنیا کې چېرته دا کوم جنګونه جهادونه شروع ټول دفاعي شروع دي. وجه سره محترمو
مونږ د دین سره تعلق ختم شوی قسم دی مونږ هسې براینا مسلمانان پاتې احکامات ختم شوي د جهاد حکم ختم دی چاته ووایا په داسې بد وخت دا د الله حکم دی فرض دی لوی وړو کې نه زنانه نارینه بالکل د جهاد حکم خو نعوذ بالله لکه اسلام کې چې وونه زموږ ذهن خو دغسې جوړ شوی اوس خو جهاد نوم چې اخلې هغه دهشتګردي شوله تر څو پورې دې وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا ترکتم الجهاد فسلط الله علیکم الذله تاسو چې کله جهاد پرېږدئ د جهاد سره تاسو ناشنا شئ الله به په تاسو ذلت مسلط کړي او یو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته فرمایي یو وخت به راشي د کافر قومونه په تاسو باندې داسې راځي په اسانه باندې لکه په دسترخوان باندې چې روټۍ کېږدي او وږی سړی راځي او په دې حمله کوي خوري صحابه کرام ته تپوس کړي د الله پیغمبر موږ به کم یو په دې وخت کې نه کم به نه ډېر ښه به بیا ولې الله رسول الله پیغمبر وفرمایل حب الدنیا و کراهیت الموت تاسو پر دنیا محبت کې ننوتلي د مرګ سره به نفرت پیدا شوی مرګ आवाज به در باندې بد لګيږي او تاسو د دنیا په محبت کې به ورننوتلي د شهادت ذهن بر ذهن نوتي د جهاد فریضه بر ذهن نه ختم شوی مسلمان به بل طرف ته تلې پایا شي کې به مبتلای په بدمعشي کې به مبتلای دیو جن د یو ملک د حکمران د پاره چې بهر ته بجاز کې سفر کوي هغه کې ول کم کم څه چې جوړ کړی دي یو وشپره یو حکمران په یو هوټل کې په 1 کروڑ روپۍ باندې نو چې کله مسلمان حکمران دې حد ته ورسي او یوم یک جهتی کشمیر پر روډ راوځه شرم تا ته نظر چې ته حکمران ته روډ ته راوځي کشمیریانو تبعیه وکړل تا د سوسو ورځونه دا وی میاشتې په تیر شوي کال په تیر شوي په کورونو کې محصور دي یو حکمران ورته आवाज ونه لګو ولې کېږي دا ظلم چې کله مسلمانان دې حد ته ورسي اسلام خو موږ لري پاتې شوی دا صرف په جبه موږ مسلمانان یو مسلمان قوم باغی ظلم د دې چا تصور نشو کولای خو چې کله مسلمان و چې کله د تعلق د قران سره و چې کله د تعلق د الله د دین سره و کله چې په اسلام باندې کلک ولاړو کله چې د مرګ د خپل ځان د پر معراج غنو کله چې د مرګ د خپل رب د ملاقات ذریعہ غنلا هغه وخت کې چا ضرورت نشو کولای مسلمان ته نه وګوري مرحله عرض وکړو دی وروا وخته دا هغه جنډي وچته کړي مداین والا دیو سمندر مخ دیوه ونه کوم بجنګ سو ول ټیکس درکو جنګ نه کو درس دا خلک صحابه کرام شام فتح شو امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دلته د دور دی د شام گورنر خطر علی امیر المؤمنین دلته خلکو دستور دا جوړ شوی دی هر کال یو پیغله نو د کړه جری راونی سي دی بناو سنگار وکي خسته کې لکه څنګه واده کیږي او به د سمندر د بیرهم چپو تا واله کی دی وای ک کال کې موږ دغه سی ونه کو د سمندر ودريږي وو کی کمه راځي دګي کمه راځي امیر المؤمنین دا څنګه یو خطر تر علی ورته وی دا زما خط د سمندر چپو تا والک د سمندر ته زما د خط ورواچو هغه خط کې سمندر ته لیکي او سمندرا کله الله په حکم باندې روان یې چلےږي روان اوسېګا کله الله په حکم باندې نه روان به استامو د ضرورت نشته خپل کار 1400 سال ضمانت رسول نن لاړ سره شام د خلکو نه تاسو نن 1400 سال تاریخ پس لټ پلټ کا د امیر المؤمنین یو خطاب د امیر المؤمنین یو خط ترنه پورې د شام سمندر کې به کمه نه راغلی مدینه منوره کې نام سو دی امیر المؤمنین زلزلہ راغله دلته د ډېر جلالی سره عمر د باندې جلال ډېر زیات غالب د رسول الله صلی الله علیه وسلم دو وزیران زمکه کې او د اسمان کې زمکه کې دو وزیران چې او ابوبکر او عمر رضی الله عنهما او اسمان کې دو وزیران او فرشته نبی علیہ الصلوۃ والسلام بر دیونه مشوره همیشه واستله علماء لیکي ابوبکر رضی الله تعالی فنا فی الرسول کامل تعلق د رسول الله صلی الله علیه وسلم او عمر فاروق رضی الله تعالی فنا فی الله کامل تعلق د الله سره دی وجه کله چې د عمر سیرت مطالعه دومره کامل تعلق فنا فی الله
الله کے خطاب غر ته کوي، عمر خطاب خر ته کوي. الله خطاب کوي سمندر ته، عمر خطاب کوي سمندر ته. او تر دومره پورې امام ابن کثیر لیکي 21 مقامات 21 ځایونه، او امام شاه ولی الله رحمه الله لیکي 27 ځایونه. عمر مشوره ورکوي، خبره کوي، د عرش نه د الله کتاب نازلېږي د عمر په تایید او موافقت کې. منافق دی، هغه جنازه ده، رسول الله صلی الله علیه وسلم جنازې ته ورځي، عمر رضی الله تعالی عنہ الله رسول منافق دی مو ورځي. تر دې وخت پورې حکم نه دی راغلی دغه جنازې د منافق د جنازې نه باندې. رسول الله صلی الله علیه وسلم تفریق د عمر الله نه منع کړ، پرېږ جنازه وشوله. خو نبی علیہ السلام په قبر ودرېدو، دعا یې وکړه، وصیت هغه زوی مسلمان وو. قرآن راغی لا تقوم علی قبری، اینده د منافق په قبر باندې مو ودرېږي، جنازه مه کوه، دعا مه کوه اینده ورته. عمر دلته خبره کوي د عرش نه د الله کتاب دغه په تایید کې نازلېږي. دې وجه نه علما وایي د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په زړه باندې د الله تجلیات وغوړېږي. ډېر روبناک سره عمر فاروق رضی الله تعالی یو ځل بخاری شریف کې حدیث ده، ماشومان لوبې کولې، اختر ورځ ده، رسول الله صلی الله علیه وسلم دروازه کې ولاړ دی، په دې کې ابوبکر رضی الله تعالی راغی، ماشومان په خپل ځای لوبې کوي. یو صحابي راځي، ماشومان په خپل ځای لګیا دي لوبې کوي، لیکن عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ راغی او ټول ماشومان وتښتل. عمر راغی، چا یو طرف ته منډه، چا بل طرف ته منډه. چا چې کله عمر رضی الله راغی، رسول الله صلی الله علیه وسلم مسکی شو، ورته عمره په کومه لار باندې چې ته شیطان په لار نشي تللی، لار بدلوي. او نن هم یقینا 1400 کاله وشو عمر نشته دی، لیکن په کومه لار چې عمر تللی دی قسم دی نن هم په شیطان نشي تللی. ما ته یې ویل رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم ځای کې دفن دی دا خو جنت دی، نو په دې کې بیا د بعضې روافض ورځي او فلا ورځي. ما ورته تا ته پته نشته د روافض هلته نشي ورتللی، هغه د عمر دشمنان دي، قسم دی که نن هم دوی په هغه خوا ورتلی شي. چېرته عمر دی هلته شیطان نشي راتللی، عمر نه شیطان لاره بدلوي. نن هم چې تاسو وګورئ دا د نور روڼی عمر رضی الله تعالی عنہ 100 تراویح په لاره باندې تللی، دوی نشي تللی. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ جنازې د 3 تکبیراتو په مسله صحابه راجمع کړي دي، دوی نشي ورتلی په هغې باندې. عمر فاروق رضی زمانه کې 3 طلاق یو مجلس 3 دي، 3 واړه نافذ دي، ښځه د هغې نه پس حرامه ګرځېږي، دا شیطانان نشي ورتللی په هغه لار. بل عمر فاروق رضی الله تعالی په زمانه کې هغوی زنانه په کورونو باندې بنده کړي وي، جومات ته مه راځئ. او په خپل رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابو ته زنانو ته کله ترغیب نه دی ورکړی چې تاسو جومات ته راشئ، کله هم ترغیب نه، بلکې الټی صحابه کرام زنانو ته ویلي او زنانو ستاسو هغه مونږ چې په کور کې وکئ غوره دی د هغه مونږ نه چې جومات کې وکئ. د الله پیغمبر و، مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم و، مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم ته زما ستا جومات نه رسیږي، د الله پیغمبر پسې کوم مونځ امامت کې هغې ته زما ستا امامتونه نه رسیږي، لیکن هغه د الله پیغمبر ورته وایي خیر القرون دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام زمانه ده، په زما په مسجد کې په ما پسې چې کوم مونځ کوئ تاسو د دې نه غوره هغه مونځ دی چې خپل کور کې وکړئ. او ام المؤمنین عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي، ام المؤمنین هم فرمایي که رسول الله صلی الله علیه وسلم دا زمانه بیا مونته وي چې ښځو څه شروع کړي دي، خامخا به دوی په جوماتونو منع کړي وي څنګه چې د بني اسرائیلو زنانه منع شوي، او چې بیا زمونږ د زمانه لیدلي وي. هغه د صحابو تابعینو ته نیکان خلک د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه بیا دا زما استاد زنانه چې زمانه بیا مونته وي څه بیا عمر فاروق خپل دور کې دی منع کړي، صحابه کرام اتفاق راغی په هغې باندې. لیکن نن اوس ورته نورې مسلې کوي، ورته اعتکاف ته به جومات ته راولي، مونځ ته یو جوماتونه پاتې دي، اوس هغه هم تباه کېدل دي، بازارونه تباه، مارکیټونه تباه، هسپتالونه تباه، د معاشره چې څومره عمر فاروق رضی الله تعالی مجاهدینو لښکر رخصتوي. یو کس ورته راغی قاصد دی، دغه چا باندې چې حمله کېږي دغه قوم بادشاه قاصد را لېږلی دی، خبرې اترې وشوې. عمر رضی الله تعالی ته یو شیشه ورکړله، ویل په دې کې زهر دی، او دا زهر چې یو ګوټم یو کوهي ته واچه ټول کوهي زهریله کېږي. عمر رضی الله عنه واغسته کولاوې کړه، بسم الله لا یضر ما اسمه، په خوله یې راواړول، ویې څښو.
ورته ویل تاسو د خپل معبودانو درخولې دي بوتانو چې دا وجل کوي مونږ ته خپل پیغمبر راخولې دي وجل دا نه کوي وجل الله کوي هغه به وښه شو یو وینځه دې کې پېښ الله غره لګي صحابو کې چا واده نه شو یو کس ما واده هغه ته ور په نکاح کړ د قاصد چې دا کله حالات ولې د ال تلاړو خپل بادشاہ ته وې دا وې سره جنگ کول مشکل دي هغه ته شکست ورکول دا په دنیا کې ناممکن خبره ده دیو بیا مشوره کوي وکړه ورته یو لارې کې دي سبا ته د فارس د جنانه لغړی کوي دیو بربند کې لکه دا نن چې څنګه دیزي پوری کمیسون حکم چې اچولي او په سرونو باندې کم سکړي چې هغه ښکاریږي والنکاسیات عاریات مائلات ممیلات الله پیغمبر ور باندې لعنت ویلې لباس اغوستره بیا هم بربندي دي ورته ویل دا جنکې ټول ورته سبب په لاین په کملارو چې مجاهدین صحابه راځي په غلاره ورته ودروي دیو په دې کې مشغول شي الله امداد به ختم شي کم قوم کې چې فحاشي راشي هغه قوم کلم د الله امداد نه راځي عمر رضی الله عنه خبر شو سبا ته چې مجاهدین رخصتي او ته وی واقعیا دا خبره ده او خبردار تاسو ته الله حکم متوجه دی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم مؤمنانو ته وایي چې نظرونه خکته کی سبا ته د پاریس خوبصورت جنکې بلاره باندې ولاړ دي د مجاهدینو د توجه ګرځولو لپاره هغه صحابه کرام خکته ګوري لاړ په غلار باندې سبا ته اگر پاریس خیس خوبصورت حسین او جمیل بربند جنکې وي قسم خوري هغه وی دا انسانان نو قسم دې د آسماني فرشته وي په دومره لار باندې تیرې شي مونږ ته نظر موچت نه کوي د مونږ انسانانو کې شي کم قوم کې چې فحاشره لا قوم تباہ الله امداد ناراضي غي ته مونږ کې کومه بیماری نشته الله کتاب کوم کتل نه دی هغه کوم ویل نه دی هغه ته کینونه چې ست تعلق ور د سره پیدا کو نماز کو عمر فاروق رضی الله تعالی د مدینه منوره کې د زلزلہ راغله د پاسو سخت جلالی سره ودی د پاسو د خپل خپل ازمکه ته درسه راوځه ورته ولي خوځيږي عمر پتا دل نه دی نافذ کړي ترنلار سره مدینه منوره د خلکو نه تاسو تاریخ راوړو 1400 سال تاریخ لټ پلټ کا 1400 کال زمانہ 13 شولا عمر فاروق رضی الله تعالی یو خطابو زمکه ته یو گفتو 1400 کال وشو بیا ته زلزلہ نه دراوتی داخلو د قیصر او کسرا غونته کې بادشاہتونه د قیصر او د کسرا غونته کې بادشاہتونه لکه نن سبا چې ته ګوري امریکا او روس الله د عمر په دور کې د غیر مجاهدینو چې هیڅ ور سره نه لوي په لاسونو ټوکړي کړل یو جنگ دی خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ عبیده رضی الله تعالی تپوس کوي 60000 فوج را روان دي دشمن 10000 ورته څه کول وکړ خالد بن ولید رضی الله تعالی پاسه ورته الله ورته خپل مشر ته وي امیر صاحب ته وي ورته یو ځای 29 کسان مال نور راک په 30 کسانو به موږ 60000 مقابله کوو ابو سفیان رضی الله عنه مسلمان شوی د دیوخ کې موجود دی اب سے پاس ورته خالدا مخکې دشمن فوج را روان دي 60000 فوج در غپ وخت نه دی ورته واپس جواب ورکړي وای ابو سفیان حالت کفر کې خو چې ډېر بہادر وي کمانډر وي نن د تا په الله دوره یقین نشته 30 هم ډېر دغه په تجویز 30 په 60 کسان کله چې میدان جنگ کې مخامخ شو میدان جنگ کې په لږ وخت کې 60000 لخر تشبیته کسان ولاړ دي مخامخ دیوه وسغلول سه مردار کله سه ژوندۍ ودی و میدان پرې خو و کسان د مجاهد مسلمانانو نه مویلی ودی خپل بادشاہ ورته وی صحیح وجه سره وی په حق تاسو وسایل اسباب تاسو سره دي تربیت شوده لخر تاسو وسایل اسباب د تاسو سره دي به ولې شي کسوي دی ورته وی په دې کې یو کس د خالد بن ولید دغه وجنه دی وجنه خو د مسلسل فتوحات شروع شو د کمانډر ان چیف عمر فاروق رضی الله عنه مینو خطر ولې ول ما خالد منزول معزول کو ابو عبیده می امیر کو زکه الفتوحات مسلسل روان دي چې خلق اسنه د خلق اعتماد او یقین د الله نه کټ شي په خالد بن ولید جوړ شي او خالد بن ولید هم به مسلسل لګیاو چې معزول شو
چا ورته ویل خو ته د دومره اهم عہده د نواغستل او بیا هم لګي جنگ کې هغه ورته د کوم الله د پاره چې مخ کې جنگېده مخ الله وسم موجود هغه عیسائی بادشاہ ته وایي ورته دیو کې یو کس موجود دی راغله وجره د جواب راولې مسلمانانو ته اوس د خالد رضی د قتل منصوبه جوړي ورته وایي تاسو راشي د مذاکراتو لپاره چې موږ د تاسو وکسان درپریږدو خو شرط دا چې خالد بن ولید به د وفد کې لازمي وي 15 شپږ کسان وفد راولي کسان چې راغله خالد بن ولید رضی سره کېنسي اجازه وشو خالد بن ولید رضی د کس ته وایي کوم قاصد چې راغله ورته وایي د خولې نه د دروغ بوی راځي او که څه وشو بیا د خیر نشته هغه باندې رپرپې راغی ټول حاله ورته ویله ویل تا بادشاه غواړي واپسې کې تا ته په لاره کې په ونو کې کسان کېنولي تا به راوباسي په تا به حملې شروع شي ټول پلانینګ یې ورته دی ورغی مذاکرات هم وشو خبرې اترې هم وشوې هغه دغه چې کوم قالین او آسونه هغې ته چوت راوخېجول او وزیران او مشران هم نیغ نیغ ګوري دا څوک دي لاول خو په دروازه نه راپرېږدي چې نه راپرېږدي هلته نارې تکبیر چغې شروع کړي د هغوی په ټول ایوان کې زلزله بادشاه تپوس کې څوک دي پلان کې ورته راپرېږده وایي کم قالین باندې چې بادشاه ناست هغې ته آسونه راوخېجول راکوز شو بیا ورسره خبرې شروع کړي مذاکرات وشو بادشاه ورته وځو دیو خو چې کله راتله پلانینګ نه خبر شو په لاره باندې هغه کسانو سره جنګ وکړو هغې کوس له مردار یې کړه هلته خپل ملګري مجاهدین وخېجول ورته وایي چې راوځو په بادشاه به حملې شروع کړي هغوی چې راووت هغې خیال دا و چې اوس به د حملې کېږي کسان خو د خالد بن ولید رضی الله عنه الټه په بادشاه باندې حملې شروع شو دا محترمو هغه خلک وو مشرق مغرب شمال جنوب کې راغوی د فتح جنډې اوچتې شوې وي په کم طرف چې لاړه فتح د هغوی خپې خپل کړي ولې محترمو تعلق یې د دین سره و د الله کتاب هغوی خپل کړی و د محمد رسول الله وسلم ژوند او زندګي طرز یې خپل کړی و دوی وجې هغه کامیاب شو یو مونږ یو مونږ د الله د قرآن سره ورانه کړله مونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند نه لرې شو زمونږ د نوجوان ذهن هم دا جوړ شوی دی نن د میډیا په ذریعې یو نوجوان مسلمان کور کې پیدا دی دی چې پاسېږي د هغه ځای نه ګیرې په مخ راشي اول په هغې پلیټ راکړي اول په کور کې سنت ماتېږي د چا تندي کې ورته قوت نه راځي یو بچی په دې غم خو را سره دی دا بچی په دنیادار څنګه جوړوم دا غم نشته دی دې بچي ته په قرآن څنګه ورښیم دې بچي ته به د رسول الله صلی الله ژوند او زندګي څنګه ورښیم بچی به د ماشومانو نه د دنیادار سوچ کوو د دیندارۍ سوچ یې نه دی کړی سکولونو ته به یې ولي 100 زره به ورکوو مدرسې ته راشي کې قاري صاحب 100 روپۍ مو ته بس مړه دا محترمو د دین نه لرې والی دی نن حکومتونه هم لګیا دي عالمي میډیا عالمي دنیا هم لګیا ده د اسلام د بېخکندۍ دپاره د اسلام د بنیاد فستو دپاره د دیني خلکو د بدنامولو دپاره دا میډیا کې تاسو ګورئ دې وخت کې د 3 قوتونو په لاس کې یهودو نسواراو او د هندوانو په کوم ذکر مسلمانانو یو مثبت څیز نه ښیي همیشه دا د مسلمانانو په کردار کشۍ پسې ورپسې دي همیشه د الله والا او د دیندارو خلکو په کردار کشۍ پسې ورپسې دي ټول میډیا په لاس کې وایي ټوله دروغجنه منافقه میډیا ده وجه محترمو مونږ د الله د کتاب نه لرې شوي تعلق دا د الله کتاب مونږ سره د برکتونو والا کتاب بس که څوک مړ شو کور کې راوړه قاري صاحب حافظان راوړه ختم ورته وکړي په جومات نوې کور مې جوړ کړو نوې دکان قاریان حافظان راوله چې د برکت دپاره ختم قرآن دې دپاره راغلی برکاتونه نه کوي انکار پوهیان پنځپیریان نه یو موږ برکات منو خو د قرآن مقصد کلم دا نه دی دا قرآن د دې دپاره نه و چې موږ په کپړو کې بند کړو پوشونو کې بند کړو دا قرآن زما ستا د عدالت دپاره راغلی دا د دې دپاره راغلی و دی حکمراني غواړي حاکمیت غواړي امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله خو ځکه فرمایي امام پسې چې ولاړ دی دی شاته قرآن نه وایي فاتحه او باقي صورت به نه وایي الحمدلله او باقي صورت به په امام پسې نه وایي په خپل ځای ګڼ دلایل ورباندې موجود دي خو امام صاحب رحمه الله یوه وجه ورله دا وایي وایي دا قرآن راغلی د حاکمیت دپاره دی په هېڅ صورت کې محکوم جوړېدو ته نه دی تیار محکوم جوړېدل نه قبلوي مخکې امام حاکم دی شاته مقتدي محکوم دی هغه ته اجازت نه ورکوي چې ته قرآن ولولي مونږ په عدالتونو کې د لارډ میکالي نظام کې خو دې وجې نه 50 کال محترم وو
د الله کتاب دی قسم دی د هر فیصله حل په شریعت اسلامی کې دم 15 منټ کې ستا فیصله کې خو موږ قرآن له راځو هم دی لپاره یره کا ګټه مې پکې و خو وربشم ګټه مې پکې نه و بس پرېږده نو چې کله د یو مسلمان قوم دا ذهنیت جوړ شي دا قوم به څه ترقي وکړي دا قوم به خور سو ګوري نن تاسو ګورئ د ذلت انتها ده کشمیریان زموږ وروڼه مسلمانانو کاله وشو ظلم بربریت شروع د کرپي په حالت کې دي راځي بې ګناه ماشومان ورته قتل کوي د زنانو عزتونه لوټ کوي ولې دا مسلمان نو چې دیو د نورو د عزتونو خیال ساتو دیو د نورو د عزتونو محافظینو نن د خپل عزت ته حیران دی نن د په کور کې در مخې د زنانه بې عزتي کېږي دی هغې ته څه نشي کولی ایو عالم قصه کوله دلته ول خطر لګي خطوط را لګلې د کشمیریانو ول د کرپي په حالت کې څوک په اجتماع کې وای ایا دا زمونږ د لپاره جایز دي چې موږ خپل زنانه په خپل مړی کو ولې مونږ ګورو ورته راځي زمونږ د زنانو عزتونه لوټ کوي مخامخ ګورو ورته هیڅ نشو کولی یو لار سره د خپل قتل زمونږ وزیر اعظم سره نیمه ګنټه به مونږ خاموش شو 3 غنټه به خاموش شو دونه دا ته جنګ طریقې دي پاکستان اټمي ملک دی الحمدلله دا اټم مونږ د سره بار جوړ کړل دا په مونږ باندې ساتي کنه مونږ په ساتي بس نه جنگونه دا او دا چې کله زمونږ جنگي خلکم هغه دا خبرې شروع کی بیا به دا قوم مخ کې څنګه شي کله چې حکمران طبقه د امیر معاویه رضی الله عنه دور دی یو ملک یو غلام دی یو کافر پوجي ورته په مخ گزار ورکو بل ملک دی د په ځل کې وای یو معاویه د قیامت ورځ به د الله عدالت به زما لاس به د تګریوان به تر مسلمانانو امیر ته حکمران ته چې مسلمانانو تپوس نشي کولای ته ولی امیر جوړ کوي ځان سره یو آهو سمو د پس دا خبر را ورسېدو معاویه رضی الله عنه خپل ارزال شو خپل سفیر راوغوښتو ورته وی ډېر تفصیلي بحث یې وشو ورته دې ځي ته لاړ شه کسان یې ورته ورکړه او دلته بیا خاص خلکو ته هدیې ګفټونه مړه چې په دې کې ښه مشهور شي دی لاړو همدا طریقه پوره تفصیل هغه ډېر پوه و معاویه رضی الله عنه همدا رنګ کس چې ورله کله راغی الاول خو یې غلام آزاد کړو وغوښتو دنه هولیه معلومه کړه زه معلوم کو حالات معلوم کو به خپل کسان ولېږه دیو هلته هدیې ګفټونه تقسیمول کله چې دغه پوجي ورته راغی به کې ورکو ورته ستاسو د شان مطابق ما سره هدیې نشته البته زه پلان کې تاریخ ته روان یم شام ته واپس بر اعظم تن فرمایش وکستا په فرمایش به زتا ته هدیه راورسو هغه ورته یره چې یبني چادري او په دې د سپینو زرو نقشو نگار شوی ورته ټیک ده ته منتظر اوسېږه پلان کې تاریخ ته بزم پلان کې ته واپس راځم دی راغله معاویه رضی الله عنه ورته صادر تیار کړ کسانو باندې به خپل کسان راوتل سپایان راوتل ورته دغه سي معاملې د واقعې د سبق کو هغه ورته معاویه رضی الله عنه ته وی دې ته به تیزه کشتۍ لګېږي چې د هر قسم وسایلو نه لیس ترکاڼه نه راوتل کشتۍ جوړه کړي د یو پړق د بدل لپاره درس کېږي کسان یې ورسره کړله دیو هغه بیګ د ځان سره واغستو کله چې ساحل ته راورسېدو د سمندر غاړې ته هغه کس راغلی خپل تاریخ ورته یاد و دیو انتظار یې کوو دیو د څادر راویستو دغسې ورته وخوځه ورته راشه څادر دیوال هغه کشتۍ ته رامنډه کړله کشتۍ ته چې رامنډه کړله کله کله کېدل دې وتړو او کشتۍ یې راپمنډه هغوی چغې شروع کړې هلته خلکو دیو راړو دی معاویه رضی الله عنه ته شام ته راورسوه معاویه رضی الله عنه دغسې یو لوی اجتماع راوغوښتل هغې کې اعلان کوي معاویه خپل ګریوان د الله دربار ته چاته نشي پرېښودی هلته زه جواب نشم کولی معاویه نن بدل اخلي خپل ګریوان دنیا کې خلاصوي تاسو ګواه اوسېږئ او غلام یې راپاسه ورته راشه خپل بدل واخله خو چې زیاتې ونه کړي واپس یې په ډک محفل کې دته ګزار ورکو بدل یې واغستو بیا معاویه رضی الله عنه وایي ته وایي دا واپس بوځئ صادره هم ورله ورکړي هغه ته وایي چې لاړ شي خپل ملک کې خپل بادشاه ته ووایه دا ستاسو یو معمولی سپاهي لګېدلی او مسلمان باندې ظلم کړی قسم دی که ستاسو بادشاه هم ولګېږي په ادنا نه ادنا مسلمان ظلم وکړي موږ دا هم طاقت لرو چې ستاسو بادشاه دلته د انتقام دپاره حاضر
نن خو زمونږ بادشاهان رو صدام حسین صاحب یې راته اختر په ورځ پانسي کو لیبیا سره یې څه وکړله شام سره عراق سره افغانستان ته څه حالات روان شو محترمو د دې ذلت نه د وتو یوه لار ده ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما د دې کتاب په ذریعه سره الله قومونو ته عزت ورکوي ويزع به آخرین ډیر قومونه ذلیله کوي د دې امت اولنی سر کې صحابه کرامو قرآن خپل حاکم وګرځو تعلق یې جوړ هغوی عزتونه بیا مونته مونږ قرآن شاته وغورځو د قرآن سره تعلق پیدا نکو د دین سره تعلق پیدا نکو د اسلام سره تعلق پیدا لري ورنه لاړو ډیر لري لاړو لري دې وجه مونږ ذلیل شو مفسرین د ذلت په لاندې یو د ذلت تفسیر دام کوي دغه تفسیر دام کوي نورم ډیر کوي ذلت دې ته ویل کی کافر قومونه برا پاسی دیو به وਹੀ دیو به تاسو هم نشي کولای ولې کیږي بن اسرائیل ته الله ویلو وین عدتم عدنا که تاسو خپل شرارت ته واپس شوي نافرمانی بیا شروع کړو عدنا موږ عذاب او ذلت ته واپس شو در باندې مسلط کو مفسرین لیکي دا د الله قانون دی کم آسمانی دین پیروکار دیو چې کله نافرمانی شروع کی الله ور باندې کافر مسلط کی دیو ډبې مونږ د رب نافرمانه ګرځېدلی زمونږ ژوند زمونږ زندگی زمونږ د کور ژوند د بهر ژوند د بازار ژوند دا قسم د ټول د نافرمانی دی یو ټماټر خرڅون کې په گاډي چې ټماټر خرڅي د الله ناراضه کېدو کوي د صدر وزیر اعظم نه راواخلا زمون په ملک د اولان د کلرک پوری د اولان د چپلاسی پوری ټول د رشوتونو د حرامو بازار ګرم دی په دغه څه قوم به الله سره هم وکي محترم یو لار ده چې قرآن سره تعلق پیدا کو دین باندې کلک ودرېږو دا دین اسلام مونږ ته الله را لېږلی دی دا په خپل انفرادي او اجتماعي ژوند کې عملي کو ان شاء الله د دې مصیبتونو نه به